پښتو ډرامو یو مشهوره اداکاره خوشبو دا چا قتل کړه جی او یو څو ورځې پس د دې لاش په نوښار کې پیدا شو. تاسو به زمانه ډېره ښه پېژنئ. دا په سټ کې تصویر به تاسو ته ښکاري. دا د پښتو ډرامو یو مشهوره اداکاره وه جی خوشبو. تاسو به زمانه ډېره ښه پېژنئ. دا چې کوم دی دا چا وویشته او دا وفات شو جی. آیا د دې خلکو چې کوم دی که تاسو عموما دا وګورئ نو د دې څه خلک چې کوم دی دا اکثر د چا د لاسه وفات شي یا په کومه بیمارۍ کې مبتلا شي. دا په کومه وجه جی دا په دې وجه چې داسې ډېرې اداکارانې به تاسو کتلې وي چې هغوی له الله پاک حسن ورکړی وي جی. هغوی خلکو سره په دیرو کې شپې کوي د یو څو پیسو دپاره. هغوی خپل جسم چې کوم دی هغه خلکو ته ورکوي د چا سره یارانۍ کوي د پیسو دپاره د چا سره څه کوي د چا سره څه کوي. داسې دا اداکاره چې کومه ده دا هم د چا سره بې مینه وه یا به چا نه پیسې خوړلې وي. لکه داسې اداکاران چې وي هغوی زه به دا ووایم چې خلک پرې خرچې کوي خلک پیسې ورکوي. نو کله چې دوی ورسره بیا هغسې رویات نه ساتي یا هغسې مینه ورسره نه کوي یا هغوی کوم ډیمانډ وي هغه نه پوره کوي نو دوی سره بیا داسې کېږي جي. دوی به هم د چا نه پیسې خوړي یا به بل کومه وجه وه نو داسې وجو سره چې کوم دی دوی اکثر وفات شي. داسې ډېرې اداکارانې به تاسو کتلي وي چې هغه په پښتو ډرامو کې کار کوي په فلم کې کار کوي داسې ډېرو ډرامو کې به کار کوي جي. اکثر بیا په داسې ځینې په بیمارانو کې اخته شي جي. بیمارۍ قسمه قسم بیمارۍ ورته ولګي لکه تاسو جانداد خان وګورئ داسې تاسو افسر خان لاله وګورئ هغه وفات شوی هم د الله دې مغفرت نصیب کړي. هغه هم په بیمارۍ کې مبتلا و. داسې ډېر اکټران شته چې هغه د اکټینګ نه بعد لږ ضعیف شي نو بیا په بیمارو کې مبتلا شي یا هغوی باندې سختي راشي د خوراک یعنې هغوی ته په ډرامه کې کار نه میلاویږي یا په فلم کې ورته کار نه میلاویږي نو د هغوی روزګار خراب وي. د دې وجه هم کیدی شي. نو دا د پښتو ډرامه یو مشهوره اداکاره خوشبو چې کوم ده دا هم چا قتل کړه چا وویشته جي. یو څو ورځې پس د دې لاش په نوښار کې پیدا شو. نو دا ویډیو سره لازمي شیر کړئ. د دوی به ډېر مینهوال وي چې یاره دا به په سکرین کتلي وي لیدلې به وي چې هغوی ته دا ویډیو ضرور رسیږي.